سلامونه ملګرو، زه برکت الله بریالي یو ځل بیا تاسو سره په دغه ویډیو کې شتون لرم. په نن ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو موږ د خپلو امبیانو بېځایه مصرف څخه مخنیوی وکړو. نو د ویډیو شروع کولو څخه مخکې که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو نوره ګټورې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځم د موبایل په طرف. په موبایل کې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ کې بیا سیم کارت اینډ موبایل ډیټا باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې بیا ډیټا یوزیج باندې کلیک وکړئ. په دې کې بیا په دویم اپشن نیټورک پرمیشن باندې کلیک وکړئ. په دې ځای کې به دوستانو تاسو ته ټول هغه اپلیکیشن وښیي چې کوم ډیټا مصرفوي یا امبیانې مصرفوي او کومې نه مصرفوي. نو دې کې لومړی تاسو وګورئ دغه اپلیکیشن چې ما سره د انګلیسي ډکشنري دی، دغه ګورئ ما سره امبیانې مصرفوي. نو د همدې لپاره چې زموږ امبیانې بېځایه مصرف نشي نو ډیسیبل نیټورک باندې کلیک کوم او همدارنګه دا لاندې بل اپلیکیشن دی دا هم ډیسیبل کوم او بل اپلیکیشن دی دا هم ډیسیبل کوم. او همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې ټول هغه اپلیکیشن چې بېځایه ستاسو په موبایل کې فعال دي او تاسو ورڅخه ګټه هم نه اخلئ او امبیانې مصرفوي تاسو کولی شئ چې ډیسیبل کړئ او د امبیانو بېځایه لګښت څخه مخنیوی وکړئ. نو دوستانو زموږ دغه ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. که چیرې ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک او شیر کړئ. که چیرې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ له موږ څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ. مننه له لیدو څخه مو